د الله پاک بشمیره نعمتونه او احسانات دي او په دې بشمیره نعمتونو کې د قرآن پاک یو ډېر لوی نعمت دی. د ځمکې د اسمان د پیدایش نه مخکې الله پاک پخپله د قرآن پاک تلاوت کړی دی، فرشتو تلاوت اورېدلی دی. فرشتو وی مبارکباد دی وی هغه چاله چې په چا به دا قرآن نازلیږي. مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په زړونو کې او د چا په سینو کې به دا محفوظ کیږي او یادیږي به. او مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په شونډو د چا په ژبه د دې تلاوت به کیږي. د قرآن د قاریان، حافظان، عالمان، طالبان پیدا نو هغه زمانه کې فرشتو دوی ته مبارکباد ویلی دی. قرآن یو لوی نعمت دی او الله پاک ته د نږدې کېدو یو لویه ذریعه ده. یو ځل سحر پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو نه تپوس وکړ چې داسې څوک شته چې بېګا یو اوږې موړ کړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی او ما بېګا یو اوږې له طعام ورکړی دی. بیا پیغمبر علیه السلام تپوس وکړ چې داسې څوک شته چې بېګا یې د یو مریض تپوس کړی وي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی او بېګا ما د مریض تپوس هم کړی دی. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل دا څوک شته چې بېګا د مسلمان جنازه کړې وي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او ما جنازه هم بېګا کړې ده. نو دا ټول د نیکه کارونه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د یوه شپه کې کړي دي. بیا په خپله فرمایي چې د الله محبوبه دا ټول کارونه مې وکړله. نو دا پاتې شپه راته راسې مختصره ښکاره شوله. ما وی که اوده شمه نو د تهجد لمونځ به م پاتې شي او شاید چې د سهار لمونځ هم قضا شي. اوده کېږم نه، باقي مانده شپه مې په تلاوت د قرآن کې تېره کړه. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل بېګا شپه کې جبرائیل علیہ السلام 100 کرته ماته ویلي چې ابو بکر صدیق زما سلام ووایه. او بیا فرمایل چې جبرائیل علیہ السلام وی چې بېګا شپه کې ما 100 کرته د ابو بکر صدیق شونډې ښکل کړي دي. نو تلاوت قرآن پاک داسې ښکلی عمل دی چې جبرائیل علیه السلام د قاری د قرآن شونډې ښکل کړي دي. نو دې قرآن باندې بنده الله ته نږدې کېږي. زمونږ دا قرآن شریف چې په کم ځای کې تلاوت کېږي، که هغه د درس و تدریس په شکل کې تلاوت کېږي او که یو بنده ځان له تلاوت کوي، خو چې کم ځای کې تلاوت کېږي نو چې کم خلک موجود دي نو هغې ټولو ته حکم دا دی چې د قرآن شریف ته غوږ کېږده، د تلاوت ته غوږ کېږده او دې ته چپ شه. چې کم بنده د قرآن تلاوت ته غوږ کېښود او چپ شو نو الله شهنشاهانه انداز کې وعده کوي چې زه به په تا باندې خامخا رحم کومه. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، چې کله قرآن لوستی شي نو ورته غوږ کېږدئ. وانصتوا، او ورته چپ شئ. لعلکم ترحمون، شاید چې په تاسو رحم وشي. نو دا لعل او شاید شهنشاهانه انداز کې د الله د طرف نه یو مضبوطه وعده ده چې بنده ته غوږ کېږده، چپ شه، زه به خامخا رحم کوم. د قرآن شریف ظاهري الفاظ که تلاوت کېږي نو ورته غوږ کېږده، که ترجمه او تفسیر بیانېږي نو ورته غوږ کېږده، الله به در باندې رحم کوي.
او دغه شان د پیغمبر علی السلام احادیث مبارک چې کوم ځای بیانېږي نه هغې ته م غوږ کېږده ځکه چې احادیث مبارک دا هم د الله خبرې دي قرآن د الله خبرې دي خو احادیث مبارک هم د الله خبرې دي فرق پکې دومره دی چې د قرآن شریف الفاظ او معنا دواړه د الله د طرف نه نازل شوي دي او حدیث مبارک د الله د طرف نه د دې معنا او مضمون د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې واچول شو نو الفاظ ول پیغمبر علیه السلام خپل اویل خبره د الله دی خو الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خله مبارکي او الله فرمای وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تمام محبوب د ځان نه خبر نه کوي د خواهش نه خبر نه کوي هغه کوي چې د کوم وته وحي کیږي نو حدیث مبارک هم په وحي سره راغلي دي دا هم د الله خبرې دي فقها مجتهدین چې کومې مسلې بیانوي دې ته هم غوږ کېږده ځکه چې فقها مجتهدین کومه مسله بیانوي نو یا به د قرآن نه وي او یا به د حدیث نه وي د ځان نه وي سلور لوی علماء مجتهدین دي یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی اتیا کروڑا مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي دویم امام شافعی رحمت الله علیه 50 کروڑ مسلمانان د مقلدین دي او دریم امام مالک رحمت الله علیه 100 کروڑ مسلمانان د مقلدین دي او سلورم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه 15 کروڑ مسلمانان د مقلدین دي دا په شریکه یو عرب او 10 کروڑ مسلمانان د دې سلورو امامان مقلدین دي په شریکه دې ټولو ته اهل سنت والجماعت او دا شمیر پخوانه دی اوس 2017 کې نوې مردم شماري چې اوشله د مسلمانانو دا شمیر د دوچن زیات شوی دی مخکې یو عرب 10 کروڑه اوس 2.4 کروڑه مسلمانان په دنیا کې دي دا د سلورو امامانو مقلدین دي 2017 کې دا شمار دی اوس به نورم زیات شوی وي او دا سالور واړه امامان وی زمنګ د طرف نه کتاسو ته یو مسله درله هغه د قرآن نه مخالفه وا یا د حدیث نه مخالفه نو میمنه نو معلومیږي چې د دې سالورو امامانو خبره د قرآن او د حدیث نه دي مسلې زده کول ډېر لوی ضرورت دی د هر مسلمان او هر مسلمان ته روزانه قدم په قدم مسله پیښیږي او موږ عام خلک مسلې ته ګورو نو په خپل طبیعت باندې قدم اخلو که پورې وتو که چېرته کنده کې وغورځېدو نو په کار دا ده چې هر مسلمان ته کله مسله پیښه شي نو دی د خپلې علاقې د عالمانو نه تپوس وکړي چې د شریعت سمه لار ورته معلومه شي او سم قدم والی دی په نیغ جنت ته ورسیږي دا نه چې دی په جهنم ته وغورځېږي د مسئلې ثواب به څومره وي د یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې چا یو آیات د قرآن شریف زده که نو د 100 رکعاته نفلو نه به ډېر ثواب وشي او که چا یو مسله د دین زده کړله نو د 100 رکعاته نفلو نه به ډېر ثواب وشي او یو څو مسلې چې باب د علم ورته وایي که دا چا زده کړلې نو د 1000 رکعاته نفلو نه به ډېر ثواب وشي او 100 رکعاته او 1000 رکعاته موږ نشو کولی کمزور یو دا الله نیکان بزرگان بندیان شته دی نه ډېر کولی شي خو موږ ځان یادو چې موږ نشو کولی او د دې 100 رکعاته یا د 1000 رکعاته ثواب څومره دی نو زه د 2 رکعاتو ثواب ویم درته د رسول او د زرت خپله معلوم کا عیسی علیه السلام د یو دریاب په غاړه را روانو
داغه دریاب منځ کې د شګو یو اوچکه او ډیرکه او داغه د پاسه یو مزیدار تک سپین غټ کانه پروت دی او دومره ښکلی دی چې د زړه راکاږي نو عیسی علیه السلام ورته په تماشه دی ګوري الله څونه ښکلی کاڼی دی پیدا کړی دی جبرائیل علیہ السلام راغی وی دې کاڼي ته خو ډېر ګورې ویل هغوی د الله په قدرت جوړ دی ډېر ښکلی دی زړه راکاږي ولاړ یمه ګورم حیران یمه جبرائیل علیہ السلام ورته ته دې کاڼي ته لږ رانږدې شه نو نور عجایبات به ووینې نو عیسی علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام دواړه چې دې کاڼي ته نږدې شو نو دې کاڼي کې دروازه کوله وشوله عیسی علیہ السلام دننه ورغی ویې کتل یو بنده دی داسې ښکلی انداز باندې عبادت کوي چې هغه د مانځه نه فارغ شو نو عیسی علیه السلام ورسره خبرې کوي د خدای نیکه بنده څونه موده کېږي چې دلته د عبادت کې لګیا یې هغه ته 1500 کاله وشو عیسی علیه السلام نور حیران شو جبرائیل علیه السلام ورته زه بهر روځه چې بهر راووته سړي پسې دروازه بند شوله نو جبرائیل علیه السلام ورته څنګه څه حیران شوې وی ډېر زیاته دا بنده د ټولې دنیا د نظر نه پټ په تنهایی کې په اخلاص باندې بیریا عبادت کوي 1500 کاله عبادت کوي دله به څونه اجر او ثواب الله ورکړي دې ته حیران نو جبرائیل علیہ السلام ورته وی زه درته اوس بله خبره کوم نو د دې نه به زیات حیران شي وی څه وی ستا نه وروسته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي او د هغه یو امتي به 2 رکعاته نفل وکړي د دې بزرګ د 500 کالو د عبادت نه به په ډېر ثواب وشي نو ستا په دې 2 رکعاته کې دا دومره کمال د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د برکته دی او اوس یې لږ په نغدو کې حساب وکړه چې ته 2 رکعاته وکړه چې د 100 روپو ثواب به دې وشي د ابو داود شریف کې د جهاد په باره کې یو حدیث مبارک راغلی دی د مدینه منورې نه شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده ډېره خشته علاقه وه خو یهودیان پکې اوسېدل غدارانو الله حکم وکړ دې خلکو سره جهاد وکړه پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام لاړل جهاد یې وکړه الله امداد وکړ علاقه فتح شوه ډېر مال غنیمت په لاس راغی او پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو باندې تقسیم کړ یو صحابي خپله حصه کې تجارت کو نو ګټه ډېره وکړه خوشحاله او راغی ما دونه ګټه کړې ده چې په دې واده کې یعنې د غیر چاپېره علاقه کې دونه ګټه بل چا نه ده کړې وی څه دې ګټلي وی 300 اوقیې یوه اوقیه 40 درهمه ده نو 300 له په 40 کې ضرب ورکړه نو 12000 درهم د موجوده نرخ په حساب باندې 30-40 لاک روپۍ ګټلې وې سړی ډېر خوشحاله او پیغمبر علیه السلام ورته د دې نه ډېره ګټه راته وښیه ما وی ولې نه وښیې راته وی د فرض مانځه نه وروسته چې څوک 2 رکعاته وکړي نو د دې نه هم ډېر ثواب اوس د دې نه ډېره ګټه تاسو ته وښیم نو او د دې نه ډېره ګټه د دیني مدرسه ده چې په دې دیني مدرسه کې یو آیات چا زده که یا یو مسله د دین چا زده کړله نو د بني اسرائیلي بزرګ د 500 کالو عبادت له په 50 کې ضرب ورکه او 30-40 لاک روپو صدقې له په 50 کې ضرب ورکه نو دا د یو آیات یا د یوې مسلې ثواب شو او که یو باب د علم د مدرسه کې چا زده که نو د بني اسرائیلي بزرګ د 500 کال عبادت له 500 کې ضرب ورکه 30-40 لاک روپو له 500 کې ضرب ورکه نو دا د باب د علم ثواب شو نو په دې دینی مدرسو کې روزانه بشمیره آیاتونه بشمیره مسلې خولی شي او بشمیره بابونه د علم په دې کې خولی شي نو دا بشمیره ثوابونه د طالبانو د استادانو وګټل
عوام غریبانان د قصه پاتې شو دوی بس چل کوي نو عوام نه غریبانان دي او نه بے برخې دي ځکه د دې دینی مدرسې ضروریات دي د دنیا ضرورتونه د طالبانو د استادانو لشتا او دغه د دنیا ضرورتونه د استادانو د طالبانو د محتمم یوازې نشي پوره کولی د عوام چې کوم حلاله ګټه وکي او دوی له چنده ورکي او دوی سره تعاون امداد وکي او د طالبانو انتظام د استادانو انتظام برابر شي روزانه چې بشمیره ثوابونه طالبان او استادان سونه ګټي د قمر د بار خلق عوام مسلمانان په دې ثواب کې وسره برابر شریک دي دیو جنا عام مسلمانانو لپاره چې د دیني ادارې سره تعاون امداد وکي او د محتمم د طرف یا د استاد د طرف دعوت ته دی ګوري نه بلکې په خپل دی راشي چې محتمم صاحب یا مولوي صاحب دلته څه ضرورت ما ته وایي چې زه څه کولی شم چې زم در سره تعاون امداد وکم نو چې کله عوام تعاون کوي او مدرسه آباد وي نو دا د دین د بهار به جاري وي او د دې رڼا او فیض او برکت بغیر چا پیر علاقه کې زیات شي نو دا ټول ثوابونه اوم طالبان اوم استادان اوم د عوام نو مدرسه یوازې د محتمم نوي یوازې د استادانو نوي یوازې د طالبانو نه بلکې دا د عوامو د طالبانو او د استادانو په شریکه باندې ده د آخرت لویه ګټه او کامیابی په دې کې ده دا مدرسه د الله همیشه قائمه دائمه کامیاب لري او اوس پور چې چا تعاون امداد کړی دی یا آینده ور سره تعاون کوي الله دې ول دنیا او آخرت کې ډېر ډېر بدلی ورکي او د دې د فیض او برکت د الله غیر چا پیر علاقه ته ورسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين